لغمان والی د کونړ والی ته د نوې دندې مبارکي وویله. لغمان والی محمد آصف ننګ چې د ولایت مرستیال الحاج شهزاده مظلومیار، د ولایتي شورا مرستیال او سرپرست رئیس حاجی عبدالعزیز خان او د دې شورا غړي ورسره ملګري کونړ ولایت ته سفر وکړ. تر سفر وروسته د کونړ نوي والی عبدالستار میرزکوال ته د دندې د ترلاسه کولو له امله مبارکي ورکړه او ترڅنګ یې ورته ډاډ ورکړ چې خپل توان به ورڅخه همکاري ونه سپموي. بیا د کونړ نوي والی ښاغلي میرزکوال د لغمان والی او ورسره ورغلي چارواکو مسؤلینو څخه د مننې او هرکلي په خوا کې خوښي وښوده چې د لغمان والی په ګډون د دې ولایت چارواکي کونړ ولایت ته سفر کوي. کونړ والی د لغمان والی ښاغلي ننګ سره د لیدنې پر مهال نوموړي ته ډاډ ورکړ چې په چارو او پرمختګونو او د لغمان د ولسونو د ژوند په بهتروالي کې به پوره همکاري کوي. په پای کې د لغمان والی لخوا د کونړ والی ته د ویاړ پګړۍ هم ورپسر شوه.